څومره مسلمانان اوس زندانیان دي طالبانو. عافیه صدیقی زندانی ده. په زرګونو مسلمانانې ښځې د اسرائیلو په زندان کې بندیانې دي. په زرګونو نورې مسلمانانې سلګونو لسګونو مسلمانانې ښځې تش په نامه مسلمانانو هیوادونو کې د جهاد په تور بندیانې دي. نو بیا ته وایې وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. څومره وخت مخکې چې د عافیې صدیقی له خپلې خور سره ویلي مسلمانان دې ما له حاله نه دي خبر، که ویده دي مسلمانان. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم لدغ کلی امریکې نه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا. یالله وګرځوه مونږ د پاره د له خپل طرف نه یو ولی طالب. واجعل لنا من لدنك نصيرا، یو مجاهد طالب راولیږه چې دا کلی آزاد کی، مال زندان خلاص کی. نو جهاد طالبانو الى یوم القیامه جهاد ستا ده. هیڅ کله د جهاد خو اسلامي امت د طالبانو ډیر بیداره اوسیږي. داسې نه چې یو جهاد ګډي بل یې د لاسه وځي. جهاد الى یوم القیامه جهاد ده.